ته یم ولاړ ځان ته ګویا یم، آینې ته یم ولاړ ځان ته ګویا یم، پر افق د سهار سترګه یم نما یم. داسې ښکاري چې مې لار غلطه کړې، داسې ښکاري چې مې لار غلطه کړې، قافله پر بله تللې زه تنها یم. هسې نه چې بیا مې څوک په نظر واخلي، هسې نه چې بیا مې څوک په نظر واخلي، زه یوسف د لسو وړونو یم زیبا یم. تجلاته مې دا ټول عالم رامات دی، تجلاته مې دا ټول عالم رامات دی، نوراني یم د موسی د لاس رڼا یم. زه هم ورک سوم هم هدفه راڅه ورک سوې، چېرته درومم یاره چېرته به دې بیایم. ته دا تیر له کمان ایسته کړه ارام سه، ته دا تیر له کمان ایسته کړه ارام سه، افق ستا درته راغلی بې سلا یم. آینې ته یم ولاړ ځان ته ګویا یم، پر افق د سهار سترګه یم نما یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د هوریت راډیو د شعر او شاعر د خپرونې درنو مینوالو، د تل په څیر په نننۍ خپرونه کې مو بیا د یو ځوان سره چې هم د ادبیاتو په برخه کې زده کړې کوي او هم د شعر خواږه پر تاسې باندې لوروي. د دې ځوان سره به د شاعرۍ او همدارنګه په ادبیاتو کې پر یو موضوع بحث وکړو. په دې هیله چې خپرونه تر پای شی به راسره واورئ. دا دروند میلمه مو دی ښاغلی احمد افق. احمد افق د پښتو ژبې ادبیاتو پوهنځي محصل دی. د افق صاحب سره به عرفاني ادبیات په پښتو ژبه کې تر عنوان لاندې بحث کوو. که خپرونه مو تر پای شی به راسره واورېدله نو د موضوعاتو څخه به عظیمه استفاده وکړئ او خوند وځنې واخلئ. ښاغلی احمد افق، د هوریت راډیو د شعر او شاعر خپرونې ته ښه راغلاست. مننه. خیر اوسې کور مودان. ستاسو د راډیو ټولو همکارانو او ستاسو د راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ خوښ او خوشحاله یاست او نننۍ ورځ به مو تر دا شیبو پورې په خیر رارسولي. سرلوړي اوسئ ښاغلی افق صاحب. که په پیل کې خپل ځان درنو اورېدونکو ته معرفي کړئ خوشحاله به سو چې د کوم ځای اوسېدونکي یاست، اوس فعلا چیرې اوسېږئ او په څه مصروفه یاست؟ احمد نقشبندیم، شعري تخلص مې افق، د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فعلا د کندهار ولایت په نمه حوزه کې اوسېږم، په نمه ناحیه، او د کندهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د دریم کال محصل یم. ادبیاتو پوهنځي مو خپل ابتکار یا خپله خوښه یا خپله غوښتنه وکړه یا دوستانو وهڅوله او یا د نمرو په حساب باندې دې پوهنځي ته کامیابه شواست؟ بله دا زما د خپل شوق او ذوق مطابق پوهنځي یوازینی انتخاب چې ما کړی دی هغه دغه ژبو ادبیات پوهنځي دی. یعنې ما بل انتخاب نه دی کړی، فقط هغه یو انتخاب مې کړی دی. او خبره د کورنۍ ده، په کورنۍ کې یو څه تهدید شوم چې تا ولې دا پوهنځي انتخابوله، خو بیا هم ما ورته وویل چې زما شوق د دا پوهنځي سره دی، زه دا پوهنځي خامخا وایم. نو د خپل شوق مطابق مې دا پوهنځي شروع کړی. نو د شوق مطابق بیا دوی د تهدید په حساب باندې څه ویله، کوم دلیل یې وایه چې دا دې ولې انتخاب کړی؟ دوی داسې ویله چې د دې کاري ساحه کمه ده، تا باید داسې پوهنځي انتخاب کړی وای چې مثال کاري ساحه یې ډېره وای، فرض مثال اقتصاد، کمپیوټر ساینس، طب یا داسې بله پوهنځي. ډېره مننه ښاغلی افق صاحب. تاسې د خپلې پوهنځي د زده کړې تر څنګ د شعر سره هم علاقه لرئ. د شعر سره مو علاقه څه وخت پیدا شوه؟ د شعر دنیا ته څه وخت راغلاست؟ تقریبا په 10م صنف کې د مکتب، یعنې ما د ډېر وخت سره د شعر سره علاقه درلودله، شعرونه مې اورېدله د نور ده، خو خپل شعر مې نه لیکئ. تقریبا 10م صنف یا 11م صنف کې ما شعر لیکل شروع کړي دي. راځو افق صاحب، موږ تاسې نن موضوع د عرفاني ادبیات په پښتو ژبه کې، نو که اول د واره د عرفان څخه را شروع کړو چې عرفان څه ته وایي، د هغه د تعریف په اړه باندې به درنو اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې د لغوي معنی یې څه ده او اصطلاحي معنی یې څه ده. خپله د عرفان موضوع په خپل ځان کې ډېره غټه او پیچلې موضوع ده، ځکه چې اسلامي فلسفه ورته ویل کېږي. په اصطلاح کې مترادف لفظ استعمال کو، اسلامي فلسفه ورته ویلی سو. د عرفان کلمه که چیرې د عین په زیر سره وویل سي، عرفان د عرف یا د عرفه څخه اخیستل شوی، د عین په پیښ سره چې عادت او پیژندلو ته ویل کېږي. تر ډېره معنا پورې د عرفان کلمه په دا ځای کې چې دا ورڅخه مشتقه شوې ده د عرفه څخه د پیژندلو په مفهوم سره اخیستل شوی ده. یعنې پیژندل په خپله د عرفان اصطلاحي تعریف چې دی د الله تعالی پیژندل، د الله تعالی
وحدانیت پیژندل، د الله تعالی د قدرتونو پیژندل، هغه په دې سره چې هغه د عقلي او منطقي استدلال څخه خالی وي، یعنی د کشف شهود په اصطلاح سره د روح، زړه، ضمیر او وجدان د صفایي په طریقه سره د الله تعالی ذات پیژندل او دغه د قدرتونو پیژندل، دغه ته عرفان ویل کېږي، یعنی دا عرفان دی. ډېره مننه ښاغلی اوپک صاحب. د عرفان د علم موضوع که هم درنو اورېدونکو ته لږ تشریح کړي چې موضوع یې څه ده؟ د عرفان د علم موضوع ما مخکې یادونه وکړه چې عرفان چې دی د زړه د صفاوالي، د روح د صفاوالي، د وجدان د صفاوالي په وجه سره د الله تعالی پیژندل دغه موضوع ده. یعنی ټوله موضوع پر دې باندې راڅرخي چې الله تعالی څنګه وپیژنو، خپل خالق څنګه وپیژنو، چا پیدا کړی او د څه لپاره پیدا کړی. فصل کې موضوع پر دې باندې ده چې الله تعالی د خالق تعالی پیژندل، هغه ته نږدې کېدل، هغه سره یوځای کېدل. ډېر پرې د علم عرفان موضوع پر دې باندې راڅرخي. او همدارنګه غرض یې هم دغه غرض دی لکه څنګه چې تاسو غرض یې د الله تعالی په کومک او مرسته سره الله تعالی ته نږدېوالی، د نفس او شیطان له دوکو څخه د ځان ساتل او داسې نور بد اعمالو پرېښول، د نیکو اعمالو خپلول او د شریعت په خپل ځان کې پابند کول راوستل، دغه د علم عرفان غرض او مقصد دی. هدف او غایه دی. کې د میتود په اړه باندې هم درنه میتود چې دی د علم عرفان میتود کشف او شهود دی. اوس مخکې له دې چې اوریدونکي به هم د کشف او شهود په اړه تحلیل ته کېدای شي اړتیا ولري، ځکه دا داسې عرفاني اصطلاحات ډېر پرې سخت. اوس کشف چې دی، کشف په لغات کې د پردې یا د حجاب لرې کولو ته ویل کېږي. دا ته ویل کېږي چې یو پرده د یو انسان د مخه څخه لرې سي، دی هغه حالات چې د ده څخه پټ و هغه وویني، دې ته کشف ویل کېږي. او په اصطلاح کې د الله تعالی په غوښتنه باندې د مسلمان پر زړه باندې د پټ شي راڅرګندولو ته ویل کېږي. هغه شی چې مسلمان هغه نسي لیدلی، د الله تعالی په نعمتو، په پیرزوینو، په بخشش، په عطا سره د هغه څه وویني، دغه ته کشف ویل کېږي. دغه یوه طریقه ده چې اسلامي فلسفه له غربي فلسفې سره فرق کوي. غربي فلسفه ټوله پر منطق او استدلال باندې بنا ده، په عقل باندې کار کوي، خو یا اسلامي فلسفه یا علم عرفان چې دی هغه پر کشف باندې کار کوي. ټوله کار د کشف د شهود سره دی. او بل اصطلاح شهود د مشاهدې، د لیدلو، نظریه په معنا ده، کتل یو شي. او په اصطلاح کې د حق څرګندېدو ته وایي، هغه څه چې راڅرګند شي په حقیقي بڼه سره هغه ته شهود ویل کېږي. یعنی هغه د کائناتو هغه اصلي رنګ په حقایقو سره بیانول، په حقایقو سره لیدل، دغه ته بس شهود ویل کېږي. نو د علم عرفان دغه میتود چې دی کشف او شهود دی. پر کشف او شهود باندې بحث کوي. دغه تفکیک دی د غربي فلسفې سره. په غربي فلسفه کې چې یونانیان تر ډېره پورې رامنځته کړې ده، د دوی کار دا دی چې عقل باندې کار کوي، په عقلي استدلال باندې، پر منطق باندې دوی خبره ولاړ ده. د مثال په ډول سره کائنات څنګه پیدا شوي دي، دا د دوی یو موضوع ده. دوی دې ته بیا په عقلي استدلالو باندې جواب وایي. مګر اسلامي فلسفه یا علم عرفان چې دی هغه د کشف او شهود له لارې دې شي ته جواب وایي. دغه مهم تفکیک دی د اسلامي فلسفې او غربي فلسفې. ډېره مننه. واقعا اوپک صاحب ډېر ښه دي وڅېړي او داسې موضوعات دي چې موږ تر اوسه پورې پر دا موضوع په خپرونو کې بحث نه دی کړی. نو دغه عرفان به شاید په ځان کې ډولونه هم لري، که د ډولو په ارتباط باندې درنه اورېدونکي خبر خوښوي. خو عرفان په خپل ځان کې ډولونه هم لري. هر علم کېدای شي په ځان کې ډېر ډولونه ولري، خو عرفان په خپل ځان کې پر دوه قسمه دي: نظري عرفان او عملي عرفان. نظري عرفان هغه باطني موندنې دي، هغه حالات دي چې د عملونو د سپېڅلتیا په وجه، د ښو کارونو د کولو په وجه الله تعالی پر یو بنده باندې عطا کوي، هغه ته بخشش کوي، هغه ته ورکوي. دا ته نظري عرفان ویل کېږي. موږ مثال ویلی سو بیچنیکه په لرغونې دوره کې د پښتو ژبې یو عرفاني لیکوال شاعر ورته ویلی سو. شاعر ورته ویلی ځکه چې د شعر لرو، یو شعر یې راسره ستا موجود دی چې لویه خدای ستا په مینه په هر ځای. نو دې ته نظري عرفان ویل کېږي. دی یو عملي پروسه نه لري، د یو پیر د مرشد لاس نه دی نیولی، خو ولې دی د الله تعالی په قدرتو کې فکر کوي، د الله تعالی په هغه د تحسین په پیدایښتو کې فکر کوي، د الله تعالی هغه د تحسین او د ښایست کوم خلقتونه چې الله تعالی پیدا کړي په هغه کې فکر کوي او دعاوې کوي، مناجاتونه کوي. دې ته نظري عرفان ویلی سو. بل عملي عرفان به دې ته ویل کېږي چې د طریقت د یو مرشد، د یو استاد، د یو پیر پر لاس باندې ته دغه سره بیعت کوي، هغه منظم منازل ته کوي او خپل ځان د پیري او د خلیفه مقام ته رسوي. دا بیا عملي عرفان دی چې ته قدم په قدم سټپ بای سټپ مخ ته ځې او خپل هدف ته ځان رسوي. د الله تعالی پیژندل ستا هدف دی، قربت، بقا او فنا، ورا، توبه، هغه کوم مقامونه چې هغه ته کوي قرار او خپل هدف ته ځان رسوي. دغه هغه عملي اړخ دی چې ته د یو چا تر لارښوونې لاندې کار کوي. نظري اړخ هغه دی چې ته په خپله د الله تعالی په قدرتو کې فکر کوي، بې له دې چې څوک تا رهبري کړي، تا ته لار در وښيي. سرلوړي اوسئ. ښاغلی اوپک صاحب، د عرفان تړاو که د ادبیاتو سره په یو تعریف کې راته ووایاست، یا د ادبیاتو سره کوم تړاو لري،
فکر کوم پر دغه موضوعاتو باندې به نور هم پسې وغږېږو. بله نو د عرفان که دې ته وګورو چې عرفان له پښتو ژبې سره په تړاو کې موضوع باید یو څه تاریخي شالید یې وڅېړو. په اصل کې د عرفان دوه دانې مکتبونه درلوده. مکتب یو بغدادي مکتب و چې د بغداد په ساحه کې رامنځته شوی، بل خراساني مکتب. د بغدادي مکتب عارفانو چې کار کوي هغه داسې کار کوي د هغو کار وعظانه و، یعنې په وعظو پر نصیحت کله چې به دوی کوم حالات دروني تجربې پر دوی باندې راللې هغه به دوی پر منبرونو باندې څېړلې خلکو ته به یې رسولې. نو په دې خاطر دوی د خلکو او د علماو سره په اختلاف کې راغله. ځینې داسې متافیزیکي مسایل او ماورالطبیعي مسایل وه چې دوی هغه وڅېړل پر موضوع باندې، او حال دا چې هغه باید عام خلکو ته ونه رول شي ځکه چې هغه داسې دي چې هغه د دوی درسي ویل وړ دي، خو دوی پر منبر باندې هغه مسایل بیان کړه. دوی چې بیان کړه نو دوی د خلکو سره په مخالفتونو کې واقع شو. ځینې داسې سوله په د بغدادي مکتب کې چې ووژل سوله، ځینې تبعید سوه، ځینې د خپلې ساحو څخه پسې واخیستل سوله. نو په دې خاطر دغه د بغداد مکتب تر ډېره وخته پورې پاتې نه سو ځکه چې دوی دغه ماورالطبیعي مسایل پر منبرونو باندې وڅېړل او په خپل عرفان چې دی دا یو ډول دروني تجربې دي پر انسان باندې راځي. که چیرې دغه پر تجربه پر تا نه راغلي او ته د هغه په اړه بحث کوې هغه خلک خامخا فرض مثال پر ما د سر درد راغلی دا ما تجربه کړی دی، تا نه دی تجربه کړی. که زه تا ته 100 وارې ووایم چې د سر درد داسې دی داسې دی داسې دی تا ته نه در معلومیږي تر څو چې ته دا تجربه نه کړې. ذوق این بدن ندانی به خدا تا نه چشي. دی به خراساني مکتب والا به دغه شعار بر دی خپور کړي وای د دې شراب خوند به درغه وخت پورې ونه سکې تر څو چې ته دا ونه تشې. مطلب دا د استعاري اړخ لري تر څو چې ته دغه تجربې پر تا باندې رانیسي د دروني حالت ته به په دا شي باندې پوه نه سې. نو برعکس د بغدادي مکتب په مقابل کې خراساني مکتب رامنځته سو. خراساني مکتب چې رامنځته سو دوی د دې پر ځای چې په منبرونو کې معلومات خپاره کړي په منبرونو کې خلکو ته سوای دوی د لیکوالۍ لاره د لیکنې لاره انتخاب کړه. د لیکنې لاره چې انتخاب کړله نو دوی خپل لیکنې او خپل افکار او نظریې د استعاري او سمبولیکو بڼه په خپله د علم عرفان ژبه چې د استعاري او سمبولیکه ده، یعنې تر ډېره پورې د استعارو او د سمبولونو څخه کار پکې اخیستل شوی دي. ډېر پیچلي موضوعات دي ځکه داسې دي چې دوی نه غواړي چې خبره صریحه وکړي. خبره که چیرې دوی صریحه وکړي بیا په مخالفتونو کې واقع کېږي. نو د بغدادي مکتب برعکس خراساني مکتب د لیکوالۍ لاره غوره کړه. کله چې دوی د لیکوالۍ لاره غوره کړله نو دغه لاره په خراسان کې د دوی مخکښ کسان چې وو هغه ابراهیم ابن ادهم دی، داسې نور ډېر وو. هغه کسان چې دوی د ډېره پورې د ادب سره کار نه و پر ادبي کار یې نه کوي خو خیر دی تعقیبونکي وو خپل اثار یې درلودله. او د بغدادي مکتب د چې وو حارث محاسبي وو چې هغه پر منبرونو باندې وعظونه کوله. جنید بغدادي وو، شبلی نعماني وو او داسې نور. د دوی کار تر ډېره پورې د وعظ سره و چې دا مخالفتونو سره مخ سو. او په خراساني مکتب کې ابراهیم ابن ادهم او داسې نور و چې دوی د علم عرفان خاوندانو یعنې دوی نظري مو عملي مو خپل په دې کې نظریې ورکولې اثار یې درلودل. ډېره مننه ښاغلی افق صاحب. د عارفانو ته چې هغه څوک چې عرفان پېژني هغوی ته د صوفي کلمه هم کارېږي، د دې موخینه څه ده؟ بله د صوفي کلمه تقریبا د 2 هجري پیړۍ په اواخرو کې پیدا شوې ده، خو ابن جوزي رحمه الله وایي د دې کلمې تاریخي مخینه یو څه تر دې ډېره مخکې ده. ځکه حسن بصري رحمه الله چې مشهور تابعي دی وایي د هغه په وخت کې هم د صوفي دپاره یعنی د علم عرفان دپاره د هغه تقوادار خلکو دپاره د هغه دپاره د صوفي کلمه کارېدل. ځکه د هغه د لیکنې څخه د یو استنباط کوي وایي ابن جوزي د حسن بصري نقل راکوي وایي حسن بصري وایي چې ما پر کعبه شریف باندې یو صوفي ولیدی چې طواف یې کوي، ما د ثور کولو کوشش وکړي خو در څخه ونه غوښتل. او دا یو اصل هم دی چې د بندله تمې څخه باید تمه پرېږدي. دا د عرفان یو اصل دی. یعنې دی وایي چې د دې کلمې مخینه یو څه تر دې هم ډېره ده. بل لیکوال را نقلوي چې یا د دې کلمې مخینه تر اسلام هم مخکې ده، د صوفي د کلمې مخینه. دی وایي چې په کعبه کې یو قوم هغه قوم کله چې پر کعبه باندې طواف کوونکي کم شوه نو یو قوم رالی د صوفي په نامه سره دوی به پر دغه کعبه باندې طواف کوي نو دا خلکو ته صوفیان ویلل. په دا خاطر دې د تاریخي مخینه بولي، خو که اصل کې هغه مستندو خبرو ته راسو د صوفي د کلمې تاریخي مخینه په اصل کې داسې ده چې د 2 هجري پیړۍ په اواخرو کې رامنځته شوې. د بغدادي علم عرفان خاوندانو دپاره د صوفي کلمه کار شوې ده. ډېره مننه. نو د صوفي د کلمې په تړاو باندې تصوف ته راځو. د تصوف په ارتباط باندې که لږ معلومات ورکړي درنو اورېدونکو ته. بله تصوف په خپل ځان کې د خپله یو مغلقه موضوع ده. یعنې اوس د دې پر مشتقاتو باندې بحث کوو چې صوفي کلمه د کوم کلمو څخه اخیستل شوې ده. د صوفي د کلمې مشتقات، د صوفي د کلمې د مشتقات په اړه مختلف علما مختلف نظرونه لري. ابو نصر عبدالله
سراج توسی رحمه الله، حضرت عطاگنج بخش، علامه ابن خلدون او ډاکټر قاسم غني د صوفي کلمه اشتقاق چې بولي، هغه مشتق حالت راوتلی حالت چې بولي، هغه د صوف څخه راوتلی بولي. دی وایي د علما چې ما نومونه ذکر کړل، دی وایي د صوفي کلمه چې ده دا د صوف له کلمې څخه راوتلې کلمه ده، او صوف هغه وړینې جامې ته ویل کېږي چې عیسوي راهبانو به اغوستلې، د دې کلمې څخه راوتلې کلمه بولي. او بله ډله علما چې په هغې کې ابو ریحان البیروني، علامه لطفي جمعه او داسې نور علما پکې شامل دي. دی بیا ریشه غذایي و یوناني ژبې ته، دی وایي دا د ثیوسوفیا له کلمې څخه اخیستل شوی ده. ثیوسوفیا په یوناني ژبه کې د الهي حکمت ته ویل کېږي، خدای پېژندنې ته ویل کېږي. نو دوی وایي چې د صوفي کلمه چې ده د دوی په نظر باندې له ثیوسوفیا څخه اخیستل شوی ده. بله ډله عالمان چې دي هغه یې د صوفي کلمه د علامه شهاب الدین سهروردي رحمه الله، دی چې دی په خپله د یو طریقې بانی هم دی. دی وایي چې د ابو نصر سراج توسی حضرت عطاگنج د دوی نظر صحیح دی. وایي د صوفي کلمه چې د په اصل کې له صوف څخه مشتقه ده، چې هغه وړینې جامې ته ویل کېږي چې د وړیو څخه جوړه شوي او عیسوي راهبانو به اغوستله. او په بغداد کې چې به کله دغه صوفیان یا د علم عرفان خاوندان چې به دوی راوتله ده ټولنې ته، نو دوی به داسې وړینې جامې اغوستلې، نو په دا خاطر دوی ته صوفي وویل شول. ښاغلي اوپک صاحب پر عرفان خو وږغېدلو، تصوف باندې وږغېدلو. یو بل موضوع چې موږ تاسو په سر کې یاده کړې وه چې عرفاني ادبیات په پښتو ژبه کې، عرفاني ادبیات که څه راته تعریف کړي او د شعر سره کوم تړاو لري؟ بله ما مخکې عرفان تعریف کوي، اوس به پر عرفاني ادبیاتو مخکې له دې چې پر عرفاني ادبیاتو بحث وکړم، ادب به په یو لنډ ټکو کې معرفي کړم. په خپله د استاد الفت په قول باندې د ادب کلمه د حذبه څخه اخیستل شوې، د حذبه مشتق حالت دی. یعنی حذبه په ابدال باندې چې ابدال پر راغلی دی، په ابدال ډول اوښتی ده په ادبه باندې، یعنی ادب ته اوښتی ده. یعنی هغه ولې ته ویله چې هغه به پوجیس و بلابود شاخلونو بیا ځینې پرېښولې، نو باره به صاف اسوله، دغه ته بیا محذبه بسوله، دې ته به باره دغه ادب ویلي. یعنی چې یو څوک په ځان کې دغه بد خویونه د ځان څخه ایسته کړي او ښه خویونه په خپل ځان کې راولي، دغه ته به باره محذب کس ویلي، محذب شخص به ورته ویلي. او که چیرې د ادبیاتو پر اصطلاحي پخوا باندې بحث وکړو، ادبیات هغه خبرې دي چې یا هغه ویناوې منظومې او منثورې لیکنې دي چې ټولنیز واقعیتونه په انځورونو کې وښیي. د ټولنې واقعیات حقیقتونه د انځورونو د لارې ټولنې ته وړاندې کړي، ټولنه خبره کړي. نو د دې سره په ارتباط دا درته ویلی شم چې عرفاني ادبیات هغه ادبیات دي چې یو عارف یې د عرفان تر تاثیر لاندې ایجادوي. ما ویل چې عرفان چې دی خپله یو ډول دروني تجربې دي چې پر انسان باندې راځي، نو د چې به دغه عارفانو چې به کله دروني تجربې پر راللې، دوی به د وعظ د لارې د خراساني مکتب په رقم نه نشرولې، د بغدادي مکتب په رقم، بلکې دوی به د خراساني مکتب په رقم باندې دوی به د شعر د لارې نشرولې. په شعر کې به د خپل نظریه چې پر ده باندې به دروني تجربه راغلې وه، هغه به د شعر د لارې تر خلکو پورې رسول، د استعارې د لارې، د سمبول د لارې. که به څوک په پوس واوه، که نس په مشکل نه لري. دغه یو ارتباطي اړخ په اصطلاح باندې. ښاغلی اوپک صاحب، که د عرفاني ادبیاتو د سرلارو په اړه باندې معلومات راکړي خوښ به شو چې په پښتو ادب کې د عرفاني ادبیاتو پر سرلارو که بحث وکړو، موږ مجبور یو چې پښتو ادب تاریخ ته به سر ورکښته کړو. مهرباني. د پښتو ادب تاریخ ته پر ورکښته کېدو سره موږ پر درو دورو باندې د صدیق روحي صاحب دورې چې ویشلي دي، لرغونې، منځنۍ او معاصره دوره. که چیرې په لرغونې دوره کې پر عرفاني شاعرانو باندې بحث وکړو، په هغه کې ځینې محدود کسان د چې موږ ډېر لاسته راغلي کم مواد لرو په لرغونې دوره کې، لاسته راغلي مواد. نو په دې خاطر مو عرفاني ادبیات هم لږ څه په کمه سویه دي په لرغونې دوره کې. نو لومړنی کس، اول کس چې دی هغه بیټ نیکه دی، چې د 400-300 کلونو ترمنځ د سلیمان یا کس غره په لمنو کې ژوند کوي، او دی هلته اوسېدی. شعر دی: لوی خدای لوی خدای ستا په مینه په هر ځای، غر ولاړ دی درناوی کې ټوله ژوي په زارۍ کې، دلته دي د غرو لمنې زموږ کږدۍ دي پکښې پلنې، دا وګړي ډېر کړه خدای لوی خدای لوی خدای. یعنی دا اول معلوم ثبت عرفاني نظریه ده، عملي نه بلکې نظري عرفان له نظره څخه دا اولنی شعر دی چې په پښتو ژبه کې موږ ثبت لرو د سلیمان ماکو په حواله سره. بل قطب الدین بختیار کاکای دی، دی هم د پښتو ژبې د عرفاني ادبیاتو په دغه کې راځي، په قطار کې راځي. دی هم یو عرفاني شاعر دی. خپله د شعر نمونه که چیرې وګورو، دی هم یو ډېر ځورېدلی شخص، د ټولنې څخه ګوښه شخص او داسې د عشق تر تاثیر لاندې شخص دی، ځکه د شعر څخه معلومیږي. ویر مې زړه سوری سوری کړ، راته وګوره ملوکې په بیلتون کې دی وباسم، له خوږمنه زړګو کې راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. که چیرې دا شعر
عرفاني نظریه باندې تحلیل کو. د دې شعر معنا داسې ده چې د الهي عشق سوز او ګداز څخه ځورېږي او د خپل خالق او رب سره د وصال غوښتنه کوي او دا وایي چې خدای پاکه ما د خپل ځان سره واصل که او دغه د هجران څخه مو وباسه په اصطلاح. دا دوم شخص دی چې مثال دی د عرفاني ادبیاتو سرلاري دی په پښتو ادب کې، البته په لرغوني دوره کې. دریم کس چې دی شیخ متی غوریاخیل د استاد حبیبي په وینا د لومړنی کس دی چې په خپل شعر کې یې بنسټیزه عرفاني نظریه ټوله مراد کړې دی، یعنې مکمل شعر د عرفاني نظریه تعقیبوي. یو عرفاني نظریه مکمله تعقیبوي، بنسټیزه نظریه. د شعر په باب کې وایو دی خپله د کلات په غونډان کې اوسېدی، هلته یې زیارت و، بیا د ده اولادونه وه او د خدای د مینې په نامه یو کتاب درلود، هلته پروت د مغولو تر تړاکونو پورې، وروسته بیا د مغولو په تړاکو کې له منځه تللی. د شعر نومونه په لوی غرو هم په دشتو کې، په لوی صحرا په نیمو شپو کې، په غاړه غږ او په شپېلکو کې، یا د ویرژلو په شپېلو کې، ټوله ستا د یاد نارې سوري دي، دا ستا د مینې نندارې دي. دا د شیخ متین یا د کلات بابا د کلام نومونه وه چې دی په دې کې د وحدت الوجود نظریه څرګندوي او دی پر دې باندې بحث کوي چې د کائناتو پر تحسین باندې بحث کوي، د کائناتو ښکلا بیانوي چې دا د عرفان یو مسلسله موضوع ده. د شعر قسم موږ دی ما یو کوچنی بند راخستی دی، دلته مو درته ذکر کړي. بل کس چې دی دریم کس په لرغوني ادب کې، په لرغوني ادبي دوره کې شیخ حسام شوانی دی. اوس دوه داسې کسان دي چې دوی په هند کې اوسېدلي پښتانه دي، یو شیخ حسام شوانی دی، بل شیخ علي سرور لودي دی. خو دوی په پښتو ژبه کې د عرفان تر تاثیر لاندې ځینې شعرونه ویلي دي. بل د دریم کس چې و هغه شیخ حسام شوانی و چې د کلام د خپله په دغه کې په هند کې اوسېدلی پښتون دی. د کلام نمونه داسې ده په خپله کار کړي، خپله انکار کړي، کله بادار یم کله مې خوار کړي، ته خو قادر یې په صفتونو کله مې نور کړې کله مې نار کړې. یعنې دی پر دې کې دغه بیانوي چې دی هغه حالات چې پر ده باندې دروني حالات راځي. شیخ حسام شوانی په خپل شعر کې هغه بیانوي چې ته ما یو رقم کې پر یو حالات یو ډول دروني حالات پر ما باندې راولي، په علم عرفان کې د تجربې له اړخه بل واري بل کم حالات را باندې راولي، یفلا مې په جلالي صفات باندې را په مقید کې ومینیسي، بیا مې په جمالي صفات باندې ونیسي، کله مې خوشحاله کې کله مې خسته کې کله مې په هجر کې اخته کې، دغه حالات ته پر ما باندې راولي. نو دا ته ما پوکه چې زه اوس په کم حالت کې یم، ما په د خپل ځان باندې آګاه که زه د خپل ځان نه خبره یم، ستا په عشق په مینه کې دونه تللی یم چې اوس د خپل ځان نه خبره یم، خپل په ځان باندې ما پوکه. دا د شیخ د عیسی مشوانی شعر دی. په آخري بیت کې وایي عیسی حیران دی په دې شیونو، کله مې یار کړې کله اغیار کړې. نو زه په دا حالاتو ته حیران یم، کله مې ځان تر نږدې کړې، کله بیا په یو ناچیز حجاب و پرده باندې زما او ستا ترمنځ پیدا سي یو غلط کار زما څخه وسي. په عرفان کې یو غلط کار، یو غلطه پیښه، یو ګناه چې ستا څخه صادر یې چې که څه هم کوچنی وي، دا ستا او د خپل خالق ترمنځ حجاب دی. په یو کوچني حجاب باندې ته ما د ځان څخه اغیار کې لرې مې کې، مګر په یو اندکترین کار باندې بیا بیرته ځان ته ورنږدې کړې. دا شیخ حسام شوانی. او بل څلورم کس چې دی هم په هند کې اوسېدلی پښتون شاعر دی، شیخ علي سرور لودي. شیخ علي سرور لودي هم په هند کې اوسېدلی بل پښتون عرفاني پیرو شاعر دی چې د پر عرفان باندې کار کړی دی. د شعر نمونه داسې ده محبت پیاله مې نوش کړه په مجاز کې، د حق نور وینم په سترګو د ایاز کې، درست وطن راته دریاب سو بې دیدنه دید مې نسي مګر خدای مې سبب ساز کې. دی په دا شعر کې پر عرفاني موضوع باندې بحث کوي. یعنی عرفاني موضوع داسې ده چې دی د کائناتو په شتون کې د الله تعالی تحسین ویني، د الله تعالی حسن ویني، د الله تعالی ښایست ویني او د کائناتو په جمال کې د الله تعالی حسن لټوي. په دې پر دا موضوع باندې بحث کوي په دې شعر. او بل شیخ بوستان بړیسی دی. شیخ بوستان بړیسی دی هم په هند کې اوسېدلی شاعر دی، دلیه د شوراوک دی خو بیا تللی دی په ځوانۍ کې هند. د شعر نمونه ده وای د مینې اور دی زما زړګی ورید په انګار کې نه ښې تار و نار کې نه، د لیلا د مینې فیض په هر څه باوړم، بېهوده منت به ولې د بل چاوړم، چې آشنا ناڅاپه په لاس کښېوت روښان زړه په کوګل پټ لمر په سماوړم. یعنی دا په خپله د شیخ بوستان بړیسي دغه یو بیت چې ما ویلي د مینې اور دی زما زړګی ورید کینه ښې تار و نار کینه، دغه شعر په دې شعر کې دی پر دې باندې بحث کوي چې دی ستا د خپل خالق سره په مینه کې د زړه کوم حالات ته رسېدلی دي، یعنی پر ده باندې کوم حالات راغلي دي، دروني تجربې پر راغلي دي داسې چې دی ډېر ځپلی دي، یعنی پر ده باندې یو ډول هجران راغلی چې دی د هغه تر تاثیر لاندې داسې شعر وایي چې زه به ستا په بیلتون کې ستا په عشق کې زما زړه داسې دی لکه پر غوښه چې کباب سره ایستو دورې کوې کباب پخی، دغه رقم دی ستا په عشق. او بل
که چیرې په لرغونې دوره کې بل کس شیخ محمد صالح الکوزی دی، د خپله د کندهار دی او د یې شاګردان درلوده، مریدان یې ول او ده تر ډېره پورې د تدریس کار کوي. د تدریس د حلقې سره د کار یعنی د هغه وخت هغه کوم امیر چې دی هغه امیر دته یو لیک راستوي چې ته کابل ته ولاړ سه، هلته د واعظو د تقریر دپاره په ضمن کې تا ته امتیازات هم درکول کېږي. دی ورته وایي چې زه نه غواړم د پیسو دپاره ځان مسافر کړم، زما دپاره عزت دا دی چې زه دلې پاتې شم خپلو خلکو ته سبق ووایم. نو بیا هغه هم پرېږدي ځکه چې دی چې هغه وایي چې زما غوښتنه دا ده چې ستا عزت زما غوښتنه ده. نو په دې خاطر دی بیرته پر خپل ځای پاتې کېږي او خپل تدریس ته ادامه ورکوي. د خپل خدای د مینې دپاره د بل چا مینه ناقصه بولي او وایي چې زه ستا په مینه کې داسې هجران ځپلی یم او ستا سره مینه لرم، عشق لرم، نو د نور چا مینه و محبت و پروا و دا پر ما باندې هېڅ تاثیر نه کوي او نه زه د بل چا او نه د انسانانو زه هېڅ پروا ساتم. ستا تر مینې پورې زه د هېڅ شي پروا هم نه ساتم. په دې کې داسې یو عرفاني نظریه دی تثبیتي بیانیه. د هوریت راډیو د شعر او شاعر د خپرونې درنو مینوالو په دې هیله چې د دې خپرونې له محتوا څخه ګټه واخلي. ډېر ښه موضوعات دي، ما خپله ډېر څه ځینې زده کړله، په دې هیله چې تاسو به هم ډېر څه ځینې زده کړي وي. پر همدې ځای ما حبیب الله قلمل او په سټډیو کې را سره همکار ته اجازه راکړئ. پر الله مو سپارو، په مخه مو ګلونه. شعر او شاعر د معنادارو خبرو، کنایو او تشبیهاتو یو موزون بیان چې د زړه له ژورو سر راپورته کوي او پر زړه کینی. دا څوک دی چې د تورو لپیلو حارونه جوړوي؟ دا هنر کسبي او کذاتی دی. د شعر او شاعر خپرونه کې دواړه پیژنو، پر اړیکې خبرې کوو، نن او پرون یې سره پرتله کوو، په ګټو او زیانونو یې غږیږو. شعر او شاعر